ترکان یا نجار هغه څوک دی چې د ګوتو په کمال د خلکو کورونو ته د لرګیو په وسیله ښکلا ورکوي. د ترکاڼۍ کسب اسانه نه دی، خو خلک چې هر کسب سره مینه ولري نو هنر ورسره هم ملګرتیا کوي. دا دوه عمر خوړلي نجاران بابا جان او غلام صدیق نومیږي چې جلال اباد ښار کې د ترکاڼۍ یا نجارۍ د غوړې هټۍ کې له تیرو 14 کالو راهیسې د خپل کسب چارې مخته وړي. که څه هم په دې عمر د ترکاڼۍ یا نجارۍ کسب کار مخته وړي، خو بچیان یې بې زده کړو نه دي پریښي او د ښې راتلونکي لپاره پرې زده کړې کوي. بابا جان وایي د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه شوی او په دې وړه هټۍ کې چې څومره پیسې ګټي یوازې ښاروالۍ او د هټۍ مالک ته ورکوي. خدای فضل دی زموږ په دې ټکو پک کې د دکان کرایه هم پوره کیږي، د کور خرچ خو نه پوره کیږي، خو صرف د دکان کرایه پوره کیږي او د برق بل پوره کیږي. دغه ښاروالي ده، هغه ښاروالي لږ په غوسه شي راشي کولرونه مو غورځوي، هر څه وغورځوي، دکان کې دننه کار وکړه. نو جاري خو د دکان دننه کار نه دی، بار کار دی. غلام صدیق او بابا جان هغه دوه سپینګیري دي چې له تیرو 14 کالو راهیسې د ترکاڼۍ په دې هټۍ کې په ګډه کار مخته وړي. ملګرتیا یې دومره خوږه ده چې د کار کولو پر مهال د ستړیا احساس نه کوي. د غلام صدیق په خبره د لرګیو بیې لوړې شوي چې په کاروبار یې مستقیم اغیز کړي. ولا کاروبار نو هغه سابقه غونډه کاروبار نشته، لرګي ګران ډیر. مخکې لرګي 15,000 اوس 15,000 په روسي لرګي دي او کونل لرګي نه راځي، دلته روس نه چې راځي هغه هم ګران دي. ولا چې سړی خوښ نه نو 12 کاله 13 کاله یو سړي سره کار کوي، خو خوښ دواړه خوښ خپل کار نه. باید یاد شي چې په هیواد کې روان جګړیز حالات پر ډیرو کسبونو ناوړه اغیز کړي چې یو نجاري هم د چې د پخوا په پرتله کاروبار یو څه کمرنګه شوی.